قدرمن لیدونکو السلام علیکم. کله چې هند له پاکستان څخه په کرکټ لوبه کې ماتې وخوړه، په هند کې څه پېښ شول؟ دوستانو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. د هند د ماتې غوسه پر کشمیري محصلینو ایستل شوې. د هند او پاکستان ترمنځ د کرکټ د 16 اوريزې سیالۍ سمدستي وروسته پر کشمیري محصلینو بریدونه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هند د کرکټ لوبډلې له ماتې څخه غمجن شو. هندو مذهب پالو ډلو بیا کپتان ویرات کوهلي هم غدار بللی دی. د یکشنبې په ورځ وروسته له دې چې پاکستان د T20 په مسابقه کې خپل سیال هند ته ماتې ورکړه، د هند په یو شمېر تعلیمي ادارو او پوهنتونونو کې پر کشمیري محصلینو بریدونه پیل شول. په دغو بریدونو کې د ډېر شمېر کشمیري محصلینو د ټپي کېدو رپوټونه ورکړل شوي دي. لومړی برید د هند د پنجاب په یوه پوهنتون کې شوی. د دې برید اړوند خپره شوې ویډیو کې په لیلیه کې دننه کشمیري محصلین لیدل کېږي چې برید پرې شوی دی. دویم برید د موهالي کهرار په ریحاد بهارت یونیورسټي کې شوی او هلته هم کشمیري محصلین په نښه شوي دي. د کشمیري محصلینو د ټولنې ویان ناصر په خپل ټویټر کې لیکلي دي. په سنګرو او کهرار موهالي کې چې پر کومو کشمیري محصلینو برید شوی، هغوی ماته وویل چې سیمه ایزو خلکو او نورو پنجابیانو دوی ژغورلي دي. د بهار اتر پردیش او هریانه محصلین د دوی لیلیې ته ننوتل او دوی یې وهلي او ټکولي دي. ډېرو هندو مذهب پالو دومره په غوسه شوي دي چې د هند په لوبډله کې مسلمان لوبغاړي محمد شمي ته یې ښکنځل او ناوړه الفاظ کارولي دي. همدارنګه د کرشنا په نوم یو هندو په ټویټر کې لیکلي دي چې د ویرات کوهلي اصلي نوم ویرات الدین کوهلي دی. د پریس کلب اف انډیا پخوانی مشر تندلاری هندو واعظ د دې ماتې پړه پر ویرات کوهلي اچولې ده. دوستان ویډیو تر همدې ځایه وه. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.